مینه چې را درومي نو د عقل مزي پرې شي مینه چې را درومي نو د عقل مزي پرې شي او هور ته به سره د پوهې کله څوک نږدې شي بیا به دې هم چاپ ته قدمونو ښکلومه بیا به دې هم چاپ ته قدمونو ښکلومه نور کنې زوال شو که دا ځمکه د تانبې شي بسم الله الرحمن الرحیم د ځلانده ستورو ډیرو ګرانو کتونکو السلام علیکم زه ذیشان احمد ذیشان یو وارې بیا ستاسو په درون خدمت کې تاسو ته مخامخ یم په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به یې د همیشه په شان نن بیا راغلی یو د یو ډېر خوږ ژبې شاعر خواله یقینا چې تاسو به یې پیژنئ جناب ډېر محترم زاهد علي زاهد صاحب ستاسو ډېره مننه کوجي چې موږ ته خپل قیمتي وخت راوبخلو ډېره مننه ستاسو هم ذیشان احمد ذیشان صاحب او خصوصا وصال صاحب ستاسو ډېره مننه چې دومره ستړي کوي او راغلی او وخت مو ویستو موږ له راغلی نو بس دا ستاسو د پښتو ژبې سره مینه ده او په موږ هم احسان وکړو ډېره مننه خوشحاله اوسئ دا راته ووایي چې هسې خو تاسو یو نړۍ خلک پیژني خو خپله پیژنګلو را سره په خپله خوږه ژبه وکړئ ګرانه داسې ده چې زما زاهد علي نوم دی او ادبي تخلص مې چې دی هغه به زاهد دی نو زاهد علي زاهد او دا به ووایم چې په رادیو باندې به ملګرو ډېر اورېدلي او په میډیا ډېر کم راځم او راغلی یم او ستاسو مننه کوم چې د میډیا په ذریعه هم موږ ملګرو ته معرفي کوئ دا راته ووایي چې د څومره وخت نه شعر او شاعرۍ سره علاقه لري زه خو چې تاسو کومه تپوس وکړو ګرانه نو لیکل د 2011 نه کومه هم مې محفوظ ساتلي دي او د دې نه مخکې چې کوم کړي دي نو هغې مې غور نه وکړی هغه دې کې تصویر راځي بیا بس ګوره هغې چې دی غور هم نه یې کړی نو هغه څه ضایع شوي هم دي خو دا ده چې د سکول د وختو نه چې غرمټی هی سکول کې ما سبق ویلو او هغې کې زما خوش نصیبي دا وه چې اسلام آباد صاحب الله دې جنتونه نصیب کړي هغوی به شعر او ادب باندې ډېر ښه خبرې کولې بلکې چې کم پیریډ بیا مو نو د شاعرانو په ژوند به ښه رڼا اچوله نو مونږ هغې نه ډېر متاثر وو او بیا پکې داسې نور هم وو چې کوم ملګري زمونږ وو نو هغوی به شعر نه مې ویلو مونږ به هم پکې ویلو خو هغه وخت کې مونږ محفوظ کړي نه وو نو د 2011 نه ټول محفوظ دي راسره تاسو چې کله غزل لیکلو نو هغه وخت کې به هم اصلاح د چا نه کوله په شروع کې ګرانه چې ما لیکل کول نو د ریډیو پروګرامونه به مې اورېدل ادبي پروګرامونه په پښتونخوا ریډیو باندې کېده او په دلبر ریډیو باندې به کېدو فیاض مشال صاحب به کولو ثاقب افریدي به کولو اسراتل یو وخت کې کولو شهید علي شهید بیا وروسته راغللو نو دغې سره زما ډېر شوق و اورېدل به مې پابندۍ سره بیا مې چې یاره دا خلک رنګونه کوي زه ولې ونه کړمه نو بس نه مې چا نه اصلاح کړې وه چې څه به ذهن ته راتله ویل به مې او چار دیخي د دغه کمپیرانو هرجګانو چې هغوی یو څله راکوله او زه به ده ویم چې زما ادبي استاد دی نو مقدر شاه مقدر صاحب دی سمه ده جي ستاسو په خاندان کې بل هم څوک شاعر او که نه تاسو لومبي په خاندان کې زموږ نیکه بابا چې کوم و دا به وي هغوی رباب سره ډېر شوق و رباب سره به بیا ټنګ ټکور ملس او ټپې او دا وغیره به یې کول نو هغوی هر سړی پېژني کوم مشران چې دي شیرزمان بابا نامه وه نو هغوی چې دی د رباب سره ډېره مینه لرله دغه فن کې هغوی ډېر استادانو مخکې تلي خو بیا هغوی توبه وویستله او کوم کیسټ یې کوم دغه چې و هغه ککوړې به یې ورته هغه وخت کې ویلې نو هغه بیا هم ختم کړي په ریډیو به د هغې دغه نشر کېدل سمه ده ریډیو پاکستان زاهد صاحب ستاسو ډېر ښکلي کلامونه دي یقینا چې په ریډیو باندې خو خلکو اورېدلي دي نو او خلکو خوښ کړي هم دي ډېر زیات یې خوښ کړي او ستاسو دومره ښکلي کلامونه دي نو ستاسو کتاب هم چاپ دی او که نه تر اوسه پورې نه دی چاپ شوی ګران ارمان هم دی چې کتاب چاپ کړو انشاءالله خو لا تر اوسه پورې چاپ نه دی د کتاب 2 مواد راسره دي د خیره لیکل راسره ښه برابر دي او چې وخت راشي انشاءالله درس لپاره یو وخت مقرر وي نو کتاب به چاپ کوو که خیري سمه ده جي ادبي ټولنو کې ناسته څومره ضروري ده د نوي کول دپاره ادبي ټولنو کې جانانه ناسته چې کوو نو دغه هم د دغه شروعاتو د وختو نه کوو چې کله ادبي دغه ته راغلمه ریډیو باندې به بیا ملګرو به غوښتل چې یاره موږ سره جرګو کې زمونږ محترم مشر فلک نیاز نایي صاحب ده به بوتلم او یاره ملګري وي چې دی راولئ نو بس په هغه وخت نه چې دی د ستوري پښتو ادبي جرګې په نوم چې کومه جرګه زمونږ په اسوخب بابا روډ ډاک شګې کورونو کې چلیږي نو د هغې مکمل غړی یم او دا به ووایم چې اوس د هغې زه مشر سکتر یم او هلې ځلې کوو د خیر هغې له ملګري هم راغواړو چارې د ټولو ملګرو ښیي چې کوم راځي نو هغې نظامت هم زه کومه زموږ خپله جرګه ده او نور چې ښه وشه کومې جرګې کېږي نو تر خپله وسه پورې ځان رسوو ولې چې دې جرګو کې زده کړه کېږي که زه نن څه یم نو د دې جرګو د برکته مشران شاعران پکې ورو تنقیدي نشستونه کوم کېږي دغې نه ډېرې زده کړې کېږي ډېرې خوندورې خبرې ستاسو موږ اورېدې دا راته ووایي چې شاعران کوم ملګري دي هغوی خو په خپلو احساساتو باندې هغه قلم په زور باندې خپل جذبات او هغه احساسات هغه ظاهروي او د پښتو ژبې خدمت کوي خو که یو عام وګړی غواړي چې زه د پښتو ژبې خدمت وکړم نو هغه به یې په څه ډول کوي
ډېر ښکلی سوال تاسو وکړو د اباسین یوسفزي صاحب د محترم د خولې خبره چې پښتانه ټول شاعران دي نو که دغه عام وګړی کم دغه وایي چې یاره زه هم د پښتو ژبې خدمت وکړم نو ده کې د پښتو ژبې مینه ده جذبه ده که نه جي نو دغه هم دا بویم چې دا بعضو که خلک دې ته هم شاعران ویلی شو ولې چې د شاعر شعر دا اوري دا خلک خوښوي یې که چېرې دا اورېدونکی نه وي دې نه خوښولی شاعر به شعر بیا چا لیکلو که نه جي نو د هغې هم مختلف لارې لکه چې دا اوس د میډیا په ذریعه باندې کم داسې راوتي دي چې ډېر داسې چې هغوی شاعران خپله نه وي او مطلب دا شاعرانو سره چې دی مرسته کوي ډېر داسې شته مونږ ولیدل چې هغوی خپله شاعران نه وي خو شاعرانو سره ډېره زیاته مرسته کوي نو شته ډېر چې هغوی پښتو ژبې له کار کوي او هغوی له دې الله ژوند ورکړي او نور مولا الله صحت ورکړي سمه ده جي دا راته ووایه زاهد علي زاهد صاحب چې سوشل میډیا وخت تر وخته پورې ډېر ښه شاعران مونږ ته مخامخ کړو خو آیا تاسو ته دا څه ښکاري چې په سوشل میډیا پښتو ادب له څه نقصان هم ورکړی دا هم ډېر ښه سوال دی او یقینا دا به ووایم چې د سوشل میډیا په ذریعه باندې هغه پټ لالونه را برسېره شو را بهر شول بالکل او مینوال هم سیوا شول خو د دې سوشل میډیا په ذریعه باندې پښتو ادب ته نقصان هم رسي د هر څیز دوه روحونه دوه مخونه دوه اړخې څنګه چې مطلب دا یې ورته فایده رسي نو داسې نقصان ورته په دغې رسي چې ډېر داسې شته چې هغوی مطلب دا یې د پښتو ادب دا به ووایم او پښتو شاعرۍ پورې یو مذاق یو لکه نومونه نه شو اخیستلی که نه خو دومره مونږ وکتل او واورېده او هم لیدل چې هغه د پښتو ژبو له هغه د فایدې په ځای نقصان وررسوي پښتو ادب له چې کوم فایده ورکول دي هغې په ځای نقصان وررسوي نو دغه خلکو ته به دغه کوو چې خدمت نشي کولی پښتو ژبې له فایده نشي ورکولی پښتو ادب ته فایده نشي رسولی نو باید دغه نظام وساتي ډېرې خوندورې خبرې ستاسو نه واورېدې او غواړو به چې ستاسو کلامونه هم را سره شریک کړي بس ګرانه کلامونه به سره شامل کړم داسې ده چې د اختر په حواله څو شعرونه یو نظم در سره به شاملوم د خپل خوږ وطن پاکستان 14 اګست تېر شوی دی یو مکمل لیکلی 23 مارچ دپاره د کیس لالا یو پروګرام له کیس افریدي صاحب ریډیو پروګرام نو هغه مې لیکلی به سره شاملوم هغې نه مخکې څو شعرونه دي داسې دي چې ویه ګریوان په اوښکو تر اختر وي ویه ګریوان په اوښکو تر اختر وي دا شکانو داسې هر اختر وي او مسافر ورونو دپاره دغه شعر چې اختر مزه کوي په خپل وطن کې اختر مزه کوي په خپل وطن کې د مسافرو در په در اختر وي او مېلمانه درې ورځې د خانو پالو مېلمانه درې ورځې د خانو پالو زمونږ خو خپله مختصر اختر وي مننه چې مننه مېلمانه درې ورځې د خانو پالو زمونږ خو خپله مختصر اختر وي او چې مرور یار را پخلا شي کله چې مرور یار را پخلا شي کله په ما به هغه ورځ اختر وي او داسې اختر هډو اختر نه ګڼم داسې اختر هډو اختر نه ګڼم چې په لر کې نه وي او په بر اختر وي او په پښتونخوا کې چې پر امن راشي په پښتونخوا کې چې پر امن راشي زاهده دا به زورور اختر وي ډېره مننه او بل دغه څو شعرونه چې د نظم نه وړاندې چې دا دی د ښایست د پسرلو وطن دا دی د ښایست د پسرلو وطن تل دې وي آباد د پښتنو وطن او هم په لپټو د خویندو ناز کوو هم په لپټو د خویندو ناز کوو هم د شازلمو د شملو وطن زار د خپل وطن نه به سرونه کړو مونږ د ګټلې په خوارو وطن او تل د ای زاهده درته ګل سي ستا دی هم زما د اوسېدو وطن او نظم خپل خوږ پاکستان باندې لیکلی او نظم دی چې بس چې په ناره د لا اله جوړ پهچان دی بس چې په ناره د لا اله جوړ پهچان دی زار مترنزان دی په مونږ ګران دی پاکستان دی چې اوسېږو پکې ورونه پښتانه که بلوچیان یو یو بل نه زاریږو پنجابیان که سندیان یو مونږ که مهاجر که ګلګتیان که کشمیریان یو دا مو کور د مینې مونږ د دې باشندګان یو نن زما دښمن زمونږ مینې ته حیران دی زار مترنزان دی په مونږ ګران دی پاکستان دی او بل بند چې هر خوا د سواد د ښکلاګانو داستانونه دي هلته په زیارت کې زړه راښکونکي ښایستونه دي بل خوا ته کشمیر ته پسخېدلي موسمونه دي دلته نه په منډه تښتېدلی هر خزان دی زار مترنزان دی په مونږ ګران دی پاکستان دی نن شاهین لرم زه طاقت د ازمري لرم زه مټو کې زور لرم زه که ابدالي لرم او وخت سومنات خورې کوو ته غزنوي لرم زه د ګوادر نه تر خیبره رورولي لرم او نن مو دې مېړانې ته دښمن هم پریشان دی زار مترنزان دی په مونږ ګران دی پاکستان دی وخیري بند دی چې یو ملت یو د پاکې خاورې د عظمت په نوم مونږ سر په مینه ورکوو د شهادت په نوم او هیڅ تهمت به نه وي د دې خاورې د الفت په نوم تل به وي دایمه د مسلم وطن ملت په نوم او هیڅ نه د زاهده بس کرم د پاک سبحان دی زار مترنزان دی
په مونږ ګران دی پاکستان دی ډېر ښه ډېره مننه ستاسو ټولو شعرونه تاسو ویلي او غزل هم را سره شریک کړئ که کیدای شي ولې نه غزل به بل هم شامل کړمه داسې دی چې غزل نه مخکې دغه څو شعره چې ارشاد دا څه بېخونده او بېکاره ژوند دی دا څه بېخونده او بېکاره چې په دنیا کې مې بېیاره ژوند دی او څنګه شپې ورځې دې تېرېږي زمونږ یو مسافر زمونږ په لاره ژوند دی ډېر ښه او هغوی مو اوس لکه چې نه پېژني هغوی مو اوس لکه چې نه پېژني چې مو قربان د چا دپاره ژوند دی او نه مې ماړی نه محلونه خوښ دي نه مې ماړی نه محلونه خوښ دي فاني دنیا د بېدباره ژوند دی او زاهده یو ورځ د راتلونکي د مرګ الله راکړی مرګ دپاره ژوند ډېره مننه دا خو وږي زاهد علي زاهد صاحب چې د هغوی کلامونه هم تاسو واورېد او د هغوی خوندورې خبرونه هم تاسو خوندونه واخیسته زاهد صاحب اخره کې به ستاسو پیغام ریکارډ کړو نوي کول ته څه پیغام ورکوو نوي کول ته او خصوصا زموږ نوي شاعرانو ملګرو ته به دغه پیغام ورکوم چې پښتو ژبې سره او بلکې پښتنو سره او خپل وطن خپلې خاورې سره مینه ولري د مور پلار قدر وکړي او د امن دپاره هلې ځلې هڅې وکړو دې ملک کې د چاپېرچل کې همدغسې به امن راځي چې موږ هلې ځلې وکړو موږ ګامونه پورته کړو او بل دغه چې کوم نوي ملګري دي نو دوی دپاره دغه ده چې د ادبي کمې غونډې کېږي کوم پروګرامونه بنډارونه را جوړېږي دې کې شرکت کوي دې کې کوم ادبي نشستونه کېږي دې کې تنقیدي نشستونه کېږي دغې نه فایده او دغې نه زده کړه کېږي زموږ د ستوري پښتو ادبي جرګې په نوم چې کومه مشاعره کېږي د هرې پیلې په لومبۍ جمعه کېږي نو زموږ د خوشا علاقې چې کوم ملګري دا ویډیو ګوري دا پروګرام ګوري نو هغوی ته به زه دا وایم چې دغه جرګې له دغه مشاعرې له یې ښه په کل خلاص مټ راځي او هغوی ته به پکې هرکلی وي هغوی ته به مطلب دا موسټ نوم وي نو انشاءالله چې هغوی ته هم فایده کېږي او زموږ پروګرام به هم پرې ښایسته کېږي دوی لیکلي چې هغه چې کله په بلی راخیږي هغه چې کله په بلی راخیږي لکه په اسمان کې چې سپوږمۍ راخیږي ورته حیران ګوته په خوله پاتې شم ورسره څنګ کې ګاونډی راخیږي او ما خیال یوسي د کوهکاف په لوري ما یوسي خیال د کوهکاف په لوري چې هغې چې دلته ښاپیری راخیږي او نور رانه هېرېږي خو مکتب پکې ده چې نن یې ارمان ته پاس په غره وویل واحد ارمان صاحب غزل مکتله چې نن یې ارمان ته پاس په غره وویل په ما پسې به سهیلی راخیږي ډېره مننه ستاسو ډېره مننه کوو د زاهد صاحب چې خپل مصروفیاتو نه موږ له خپل قیمتي وخت راکړو د وصال صاحب هم مننه کوو چې د کیمرې شاته خپل خدمات سره انجام کوي دا واحد ارمان صاحب د دې هم ډېره مننه کوو چې په خپل راتګ یې زموږ دا خپرونه نور هم ښکلې کړه انشاءالله بیا به راځو د یو نوي پروګرام سره تر هغې پورې د الله په امان ډېره مننه ستاسو